پښتنو السلام علیکم. د مولانا خانزیب صاحب په ګور کې ناست یم او هغه نشته. د هر ځای سره د هغه یادونه دي. یو قام پرست خلک مولانا خانزیب صاحب په کور کې یم. مولانا خانزیب صاحب په حجره کې ولاړ یم او هغه ځای درته ښایم چې کله دلته حالات ګډ وډ او هغې ځان له په خپله حجره کې یو خپله پناهګاه جوړه کړې وه، یو خپل داسې ځای جوړ کړی چې په ځمکه کې دننه هغه یو سرنګ وهلی و، ډېر زیات محنت یې کړی او په هغه کې وپاتې کېده. او راځئ دغه ځای به تاسو چا هم نه ښودلی، زه کوشش کوم چې تاسو ته وښیم، تاسو ما سره راځئ. دغه سرنګ دی کم از کم دا به یو 10 فوټه په ځمکه کې لاندې وي او په اوږدوالي باندې به چې نه وینو دا به تر د 50 فوټو نه سوا تر د 100 فوټو پورې تقریبا دا به اوږد وي. دلته به هغه په دې ځای کې کله کله د غرمې خوب کوو، یا به د شپې د ګرمۍ په وخت کې یا د یخنۍ په وخت کې. یخنۍ کې به دا هم ځکه چې ځمکه دا به ګرمه وه، نو دلته به راته یوازې خپل د سوچونو د فکرونو ځای دا جوړ کړی و. دلته په دې ځای باندې هغې ډېر د قام سوچونه هم کړي دي. په دې ځای باندې هغه ډېر د کتابونو دپاره ډېر لیکل، ډېر تاریخونه هم کتلي دي. دا داسې ځای و چې دلته به چا ډسټرب کاوه هم نه به دې ته ټلیفون راتلی شو او نه به په دې باندې څوک راتلی شو. دا بالکل په غار کې که تاسو کتلی شئ ډېر زیات محنت یې کلی، دا کمر یې کټ کړی دی او تک شین کمر دی. دلته بیا د بلاکو دیوال یې هم کړی، وګورئ څومره اوږد دی. او دلته دا هم د هغه د ناستې د پرېوتو ځای دی، یو پرس پکې هم پروت دی. زه دا پرس چې زه وګورم نو په دې کې د یو لوی سړي، د یو عظیم سړي پرس او په هغه کې 2000 روپۍ پرتې دي. که دا بل څوک وی دومره لوی نوم یې وی نو دا به د ډالرو نه ډک وی، خو نه، دا د قام او د خاورې سوداګر نه و، د وطن سوداګر نه و، ځکه د هغې په پرس کې 2000 روپۍ پرتې دي. وګورئ تر د هغه سره پورې تاسو کتی شئ چې دا د هغه د ناستې ځای، دلته هغه د سکون ځای، دلته هغه د شعر شاعرۍ د لیکلو ځای، او دا په تاریخ باندې د جوور نظر کولو دپاره دا د هغې ځای، او دا د بالکل جانماز هم خور کړی شوی دی. په دې باندې به هغه ډېر منځونه کړي، ځکه چې هغه د محراب سړی هم و، هغه د حجرې سړی هم و. دی څه لیکلي دیوال باندې هغه هم څه لیکلي و، هغه یې په انګریزۍ کې لیکلي. ارسلا خان دی څه دی ارسلا خان. دلته په دې دیوال باندې او څه لیکلي کړي دي، ځکه چې هغه په سرو رنګونو باندې مینو بالښتونه هم سره، په دیوال باندې لیکل هم سره. ارسلا خان نوم یې لیکلی، غالبا داسې څه لیکلي، دا به یا چېرته د بچي نوم یا به د چا وي. او ډېره غټه خواري دلته کړې. بس دومره به ووایم چې د قام سړی داسې سړی چې هغه د هغه داسې مرګ چې زمونږ هم مرګ ته زړه وکړه چې دغه شان مرګ دې مونږ ته میلاو شي. هغه د پښتو یوه خبره ده، وایي داسې پیدا شه چې تا جړل خلکو خندل، او داسې مړ شه چې تا خاندي خلک جاړي. چې مړ شو هغه چې قتل کړی شو، هغه شهید کړی شو، خلکو په لکونو سترګو وجړل او هغه وخندل، د دنیا نه لاړ. هغه سفر یې ډېر بختور شه او الله دې ورته په جنت الفردوس کې لوی مقام او تر د خپل شان مطابق مېلمستیا دې ورته ورکړي. د قام سړیه، د قام سړیه، سفر دې به مخه، د الله په امان. پښتنو السلام علیکم. د مولانا خانزیب صاحب په ګور کې ناست یم او هغه نشته. د هر ځای سره د هغه یادونه دي. یو قام پرست خلک او داسې خلک چې هغوی دا خبره کوي چې
که هغه وړوکی دی او که غټ دی همدا وایي دا د قام بچی و دا زموږ د کور غم نه دی دا د قام غم دی او دغه ټیک ده خو د هغې هغه ماشومه بچی چې کومه دنیا هغې وجړوله په لکونو لکونو پښتانه هغه که په هر وطن کې وو هغه یې وجړول هغه دې ماشومې د بچی د هر پښتون د سترګو نه اوښکې بوتلې خو دا بچی چې ونه دا ډېره په حقیقت کې دې خبره کوله ما په خپل ژوند کې د یو شهید هم داسې قابله لور نه راکتلې لکه څرنګه چې مولانا خانزیب صاحب الله ورکړی وه هغې په دې خپلو ورور ته چې دلاسه ورکوله هغه دلاسه هغې په دې وجه باندې ورته ویل چې وروره ته مه جاړه ته ولې جاړې ته چا ته جاړې کم قام ته جاړې کم قام د کم پښتون تپوس کړی دی جړه خلک هغه چا ته کوي چې ځای نیسي قاتل ته جاړې قاتل ستا فریاد اوري قام ته جاړې د مولانا صاحب په جنازه باندې په لکونو پښتانه ولاړو هغه په لکونو پښتانه صرف په جنازه ولاړو زه به وینم چې د دغې ماشومې ته د دې ماشومې پیغور نه هغې ته زده کړه وکړي او راپاڅي د وطن دپاره راپاڅي په پاڅون کې راپاڅېده څه وکړه په جرګه کې راپاڅېده څه وکړه نو دغه ماشومه دغه بلبله دغه بچی د حقیقت وایي چېرته به لاړ شو وایي د دیوال نه شاته د مور په څنګ کې د ورور په څنګ کې د تره په څنګ کې د نیا په څنګ کې به وجاړو زړه به تش کړو خو قام ته نه جاړم دغه قام ته نه جاړم چې دا زما فریاد نه اوري دې قام د چا د کم بچی فریاد اورېدلې د ممتي منیر شاکر صاحب د بچی فریاد اورېدلې د رحمان زیب ریحان زیب فریاد اورېدلې د هغې نه مخکې دلته بل یو سنیټر صاحب پات شوی دی شهید شوی دی د هغې فریاد اورېدلې د دې نه مخکې نور په لکونو په زرونو پښتانه وپات شوي او د هغې په لکونو بچي جړېدلي فریاد چا اورېدلې نو دغه ماشومه پیغور تاسو ته کوي یا قامه تاسو ته پیغور کوي چې تا ته بلکل نه جاړم تا ته بلکل فریاد نه کوم تاسو همدغه خلک یې وایي چې راشئ 3 ورځې فاتحه وکئ او د هغې نه وروسته خیر خیریت شي د الله په امان